په موږ باندې د الله پاک انعام دا دی کنه چې د آدم علی السلام نه والا تر عیسی علی السلام پورې د قربانۍ د وخت به دا حساب چې د اسمان نه به اور راتلو او د چا قربانۍ چې به قبول شي هغه به وسوځوله چې هغه به نه قبول شي به نه سوځوله د خوراک اجازه د سره نه او د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام په امت باندې یعنی په موږ باندې دا د الله تعالی ډېر غټ انعام ده موږ ته زموږ د قربانۍ غوښه حلاله کړي دا د هغې خوړلو اجازه دې موږ له راکړې یو سړی دی هغه وایي چې زه د خپل بچو د طرف نه قرباني کوم او هغه ماشومان دي نو په دوی باندې قرباني واجب نه ده په دې ماشومانو باندې قرباني واجب نه ده ها که هسې یو سړی قرباني کول غواړي د هغو طرف نه نو کولی شي ثواب به ورته میلاویږي ها که د بچي بالغ وي د بچي بالغ وي نو او که هغه صاحب نصاب وي نو په هغو باندې په خپله باندې قرباني واجب ده او که صاحب نصاب نه وي په هغو باندې هم قرباني نشته ده او که د هر چا د طرف نه قرباني کوي نو کولی شي اجازه یې وته ستاسو درې څلور ځای لکه څلور موږ راونه کوو موږ بیا یو کس ورته چې دا غني تاسو ته کوم چې دا غوښه د چا ده دې باندې ګوره دی وایي که نه چې مونږ د خپله غوښه قرباني چې حلاله کړو دا غوښه مونږ په لاسونو کې مثلا داسې یو ډېرې کېږدو داسې که نه او بیا یو تن داسې ودرېږي چې هلکه دا غوښه چې دا پلان کې شوه دا د پلان کې شوه داسې طریقې سره ګوره قرباني په دې طریقې سره به غوښه نه تقسیموي غوښه چې تقسیموي د هغې طریقه دا ده چې دا به مکمل په طول سره تقسیموي دا به په څه تقسیموي په طول سره چې دې کې څه یووالی کمې هم رانشي یو دا د اټکل نه دا هم نه ده جایز ځکه دې کې کمې څه یووالی راځي او دا سود ته اوري خبره نو دې وجې نه سود خوړل هم حرام دي ورکول هم حرام دي او د هغې هر څه حرام دي سود ټول حرام دي او لرې خوړل ها لرې خوړل چې دی نه لرې خوړل مکمل جایز دی خو په دې شرط باندې چې خپلې به پاکي چې خپلې به څه کوي خپلې به پاکي او که موږ څاروي حلاله لو بل یوازې ووایو یا بسم الله نو هم ها اوس یو سړی دی که دی چې قرباني خپله حلالوي نو دی تش الله اکبر دل ویل پکار دی که بسم الله پکار دی که بسم الله الله اکبر پکار دی نو ګوره الله اکبر کوي وي او څاروي حلال کو نو هم حلالېږي جایز دي او که تش بسم الله وي نو هم څه ده جایز ده حلالېږي څاروي خو بسم الله الله اکبر سنت طریقه ده چې بسم الله او الله اکبر دواړه ډبل ویلی شي دا سنت طریقه ده چې بسم الله الله اکبر په دې که شرګ حلالې که ګډ حلالې که بیزا که میخ هر شي چې بسم الله الله اکبر سنت طریقه ده ها که یو سړي رقم د چا نه قرض اخیستی مطلب د چا سره قرض جادي ها یو سړي سره امانت پرتی دی د چا پیسې دې په دې قرباني کولی شي که نه دې په دې باندې قرباني نشي کولی ګوره چا تا سره امانت یې ښودي دي پیسې که نه نو دا امانت پیسې به دومره پورې ته د دې خیال ساتي چې دته لکه نوټونه درکړي دي که نه هغه نوټونه به هم صحیح تا سره محفوظ پراته دي د هغې به هم خیال ساتي هغه نوټونو کې یا نور بدلول یا هغه لګول زه به بیا دکې نور کېدم دا به مکمل دغه نوټونو سره په که 500 یې درکړي که زرزري که 5000 څومره څنګه نوټونه چې درکړي هغه نوټونه به تا سره پراته دومره په دې کې احتیاط کړي ها که یو سړی تا له اجازت درکړي چې زما هغه امانت رقم تا سره پراته دي او هغه راواله خیر سند یو 13000 راواله 40000 راواله قرباني په ځان له وکړه نو کولی شي دغه په اجازت باندې خو بیا به ول ورکړي خرڅول څه مطلب خرڅول ها سرمن خو خرڅولی شي سرمن به خرڅ کړي او د دغې پیسې به راوالي غریبانانو له به ورکړي ها اوس یو سړی دی په میله کې ولاړ دی څاروی ورسره دي 10 ورسره دي 15 ورسره دي ستا یو څاروی خوښ شولی ورته اخلي په تا سره پیسې نشته ته ورته وایي چې یاره دا څاروی موږ له راکړه او د اختر په 5مه په 10مه 20مه به تاله موږ څه درکړو مثلا 1.5 لک روپۍ قیمت یې تاله به 1.5 لک روپۍ موږ درکړو نو ټیک ته قرض ترې راخیستی شي